السلام علیکم درنو دوستانو زموږ د نن ورځ درس د ډیټا ټولز ډیټا ټولز مایکروسافټ ایکسل د ډیټا ټیب یو د مهمو فیچرونو د جملې څخه ده چې دغه برخه باندې موږ کولی شو چې فرض مثال خپل ډیټا ډوپلیکیټ ایسته کړو هغه ځینې ټکسونه په کالمونو کې راغلي هغه موږ په جدا جدا کالم کې راولو همدارنګه موږ کولی شو چې فلش فل پکې وکاروو او ډیټا ولیډیشن هم په دغه برخه کې موږ وکړو چې دغه د ډیټا ټولز مهم برخه چې دي ټکسټ ټو کالم ده فلش فل ده ریموو ډوپلیکیټس دي او ډیټا ولیډیشن دي دا په ترتیب سره موږ لولو انشاءالله اوس راځو موږ لومړی ډیټا ټولز معرفي کوو ډیټا ټولز څه شی دي څه لپاره استفاده کیږي ډیټا ټولز دوستانو د معلوماتو یا ډیټا تنظیمولو لپاره د تکراري معلوماتو لرې کولو لپاره چې ډوپلیکیټ ورته ویل کیږي په معلوماتو یا ډیټا باندې یا سیلونو باندې اصولات وضع کول لکه فرض مثال غواړم چې یو سیل د 13 کلن عمر څخه پورته ومني عدد او کته ونه مني دغه اصولونه وضع کولو لپاره او داسې نورو کارونو لپاره موږ کولی شو ډیټا ټولز څخه استفاده وکړو په لومړي سر کې دوستانو موږ راځو اول د معلوماتو تنظیمول دي د یو کالم څخه مختلفو کالمونو ته یا ټکسټ کالمز دي دغه په عمل ډول موږ ګورو او دا نور د لاندې برخې د فلش فیل او ریموو ډوپلیکیټس دا په نورو ویډیوګانو کې انشاءالله ګورو دوستان دا زموږ ایکسل فایل دی راځو ډیټا ټیب ته په ډیټا ټیب کې بیا دغه برخه ډیټا ټولز په نامه دي چې دې کې ټکسټ ټو کالم دی فلش فل دی ریموو ډوپلیکیټس او ډیټا ولیډیشن چې دا زموږ په ورځنیو چارو کې ډېر زیات د استفادې وړ دی راځو اول موږ ټکسټ ټو کالم لولو چې د دې مطلب څه دی دوستانو دغه معلومات دي چې په یو کالم کې ځای په ځای شوي دي لکه شماره یو دی بیا کاما الفرډز نوم دی او بیا ورپسې کاما ده او داسې نور معلومات دي دا په یو کالم کې دي زه غواړم چې دغه مختلفو کالمونو ته واړوم یا فرضاً سی اس وي فایل دی چې هغه سی اس وي فایل کې هم قیمتونه چې دي هغه د کامه په واسطه یو بل سره جدا شوي څنګه کولی شو دغه د یو کالم نه مختلفو کالمونو ته واړوو راځو اول لومړی دغه کالم خپل ډیټا انتخابوو بیا راځو ډیټا ټیب ته په ډیټا ټیب کې ډیټا ټولز ته راځو بیا ټکسټ کالم باندې کلیک کوو دلته چې موږ کلیک وکړو دلته موږ ته وایي چې ډیلایمیټډ یا فکسډ وایډ نو ډیلایمیټډ په دې معنی چې دا آیا د معلومات یو بل سره د چې کوم تور یا چې په جلا شوي که نه نو زه هم دغه ډیلایمیټډ انتخابوم ځکه چې دغه معلومات یو بل سره د کامې علامې په واسطه سره جلا شوي دي بیا نیکسټ ځم نیکسټ کې بیا زه دا ټیب ایسته کوم کامه انتخابوم ګورو سره اتومات سره جدا شول ګورو دوستانو بیا نیکسټ ما ته مکمل ډیټا ښکته چېرته فار مثال تغیرات پکې راسي ګوري یا ایډیټینګ پکې راولي هم کولی شي که خلاص شوي معلومات نه فقط فینش باندې کلیک اتومات ستا معلومات دغه خپلو کالمونو ته راغله دغه لومړی برخه د ډیټا ټولز ټکسټ کالم تاسو ته وړاندې شو السلام علیکم